فيه من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غناء بكم عنهما، فأما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو د روژې په مبارکه میاشت کې 4 عملونه ډیر زیات کوئ. 2 هغه عملونه دي چې په هغو باندې ستاسو رب راضي کیږي، او 2 هغه عملونه دي چې تاسو د هغه نه خلاصی نه لرئ. هغه 2 عملونه چې په هغو باندې ستاسو رب ستاسو نه راضي کیږي، یو عمل دا دی چې شهادت ان لا اله الا الله وتستغفرونه، تاسو د شهادت کلمه ډیره وایئ، او دویم دا چې د خپل رب نه د دې مبارکه میاشت کې د خپل د ګناهونو بخښنه غواړئ. او هغه 2 عملونه او خصلته چې تاسو د هغه نه خلاصی نه لرئ، یو دا چې فتسألون الجنه، د الله نه په دې مبارکه میاشت کې د جنت سوال وکړئ، او همدارنګه وتعوذون به من النار، تاسو د الله نه په دې مبارکه میاشت کې د جهنم د اور نه پناه وغواړئ. نو یو مسلمان روژتي په خوله باندې باید تل لپاره د شهادت کلمه جاري وي، او همدارنګه د هغه په خولې باندې استغفار جاري وي، د خپل رب نه بخښنه وغواړي، او همدارنګه د الله نه د جنت سوال وکړي او د جهنم نه پناه وغواړي. همدارنګه رسول الله فرمایي: ومن سقى صائما سقى الله من حوزي شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنه. رسول الله فرمایي چې چا د روژې په مبارکه میاشت کې یو روژتي ته یو ګیلاس اوبه ورکړې او هغه خپله تنده په دې باندې ماته کړه، نو الله رب العزت به دې ته د آخرت په ورځ باندې زما د حوض نه چې د حوض کوثر دی هغه ته به اوبه ورکړي، هغه به سیرابه کړي، تر هغه وخته پورې به دا بیا نه تږی کیږي تر څو چې جنت ته داخل نشي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي. د روژې په مبارکه میاشت کې کوشش کوئ قدرمنو اوریدونکو، د قرآن تلاوت کوئ، د الله ذکر کوئ، او همدارنګه هغه عملونو ته مخه کړئ چې واقعا هغه د خیر عملونه وي او په هغه باندې رب العزت زموږ نه راضي کیږي، او د هغه عملونو نه چې هغه د الله رب العزت د نارضایتي او د ناخوښي سبب ګرځي، د هغې نه خپل ځان، خپله کورنۍ، خپل خپلوان وژغورئ، او په دې میاشت کې واقعا ځان د الله رب العزت د مغفرت او د رحمت مستحق وګرځوئ. په دې هیله قدرمنو اوریدونکو، نو ځان لپاره او تاسې لپاره او د نړۍ ټولو مسلمانانو ورونو او خویندو لپاره د روژې په مبارکه میاشت کې د نیکو اعمالو توفیق غواړم چې الله موږ ته توفیق راکړي چې هغو اعمالو ته مخه کړو چې الله په دې میاشت کې موږ ته بښنه وکړي. قدرمنو اوریدونکو، دا به زموږ نننۍ خپرونه چې ستاسو دران حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم